نفس او شیطان د هر انسان سره ورسره سیدنا حضرت یوسف علیه السلام په واقع کې 5 خبرې علماو بیان کړي دي چې په دې کې ډېر لوی عبرت او درس پروت دی. موږ تاسو هم یوازې د ګناه څخه په دې شکل نسو خلاصېدلی چې بس موږ یې اراده وکړو او به زه کوشش کوم. نه، د ګناه څخه د ځان بچاولو د حفاظت، د پاکلمنۍ ساتل، د الله د فسقو د معصیتو د نافرمانۍ څخه لرې اوسېدل، دا د ایمان د اخلاقو او د عذاب د آخر د دې فسقو فساد د پایلو په سنجولو په عملي کوشش او په عملي اقدام په تیښتې او په دعا سره ممکن دي. یوازې په ارزو دا نه ترسره کېږي چې بس خدای دې ما ځین وساتي او نور نو په غیبت کې زه لوېدلی، د بل په ازارو کې زه لوېدلی، د بل په حق خوړلو کې موږ لوېدلی، په کومه ګناه کې موږ نه لوېدلی. هغه ګناهونه هم نن په موږ کې شته کوم چې د لوط علیه السلام قوم پر غرق شو، کوم چې د صالح علیه السلام قوم پر غرق شو، کوم چې قومونه پر غرق شوي دي. موږ داسې په ارام ورته ناست لکه عملي کار ته چې هېڅ سوچ فکر نه وي، دعا غوښتل، کوشش کول، ایمان، اخلاق، د دې بدو پر آخري انجام باندې پای سنجول، دا هر څه موږ شاته غورځولي دي. یوسف علیه السلام کوم کارونه کړي دي؟ له ټولو څه مخکې یوسف علیه السلام دا کار کړی دی. یوسف علیه السلام په واقع کې دا ځای د عبرت دی. قال معاذ الله، عزیز مصر ښځې چې ورته ویل چې راسه، د الله رب العزت څارنه، د الله رب العزت لیدل دا مخ ته کښېښول چې که زه دا کار کوم خو الله مې ویني. موږ چې پر پتو پر کرمبوډو ناست یو، الله به مې ګوري که مې نه ګوري. په ماجد کې ټینګېږم نه په پړي باندې 2 منټه هم په ماجد کې را باندې غمیږي. ته دلته به موږ تاسو هم دغه کله ذهن ته راغلي دي یا په زړه کې مخ ته مې ایښي دي چې ما دلته خدای پاک ګوري، سپي چې جنګو، کرکان چې جنګو، بیا د بې ما پیدالقانو شوق چې په خلکو کې ستا تریاک چې کرلي دي او دا هر څه، دا ټکي به موږ د دې ګناه څخه نه کې خلاص چې ما خو الله پاک ګوري. یوسف علیه السلام اول دا کار کړی دی. قال معاذ الله، چې انسان له ګناه سره مخ سي، لومړی ګام اول کار باید دا دی. په دې کې د نبی علیه السلام په دې کې د انبیاو علیهم السلام په خاص توګه د یوسف علیه السلام سنت دی چې سړی دا رعایت کړي چې الله تعالی ماته ګوري. یوسف علیه السلام هم دا خبر زړه ته کښېښود، خو د الله ویني، نفس به خامخا در سره شیطان به یې ستا به زړه ورته غواړي، خو د دې د بدو څخه به ځان په دې شکل خلاصوي. اولنی کار دا دی که دا ټکی په انسان کې رالی، یقینا انسان بیا ځان د بدو خلاصولی شي. بیا اسانه ده چې غیبت سړی پرېږدي، درواغ سړی پرېږدي. الله خو به پوهېږي، الله خو مې ویني، الله خو راته ګوري. دې ته وایي د الله په یادولو سره، د الله رب العزت په حاضر ناظر ګڼلو سره د الله څخه په بیرې باندې ځان ساتل. دومه خبره دا وله چې یوسف علیه السلام هغه کس یاد کړي د چا چې پر ده باندې احسان و. انه ربي احسن مثوای، هغه زما بادار، زما عزت کړی دی، زما قدر یې کړی دی، په ما احسان کړی دی، له ما سره یې ښه کړي دی. د نیکي کوونکي احسان یادول. ته به هم خامخا د یو چا سره چوکیدار یې، مزدور به یې، د یو چا سره به شریک یې، د یو چا سره به پلار مثال بچي سره احسان کړی دی، خاوند له ښځې سره احسان کړی دی وغیره وغیره. دلته خالص العبد څنګه وایي، بنده چې دی هغه د احسان هم بنده دی. الانسان عبد الاحسان، نو هغه احسان خو ته یاد کړه چې هغه پر تا ښه کړي دي. یوسف علیه السلام هم دا یادونه وکړه چې د دې کور خاوند عزیز مصر پر ما احسان کړی دی، نو لا هم هغه سره خیانت کول دا بې وفایي ده. زه چې اوس دغه په عزت کې بیا دا و موږ ته دا راښیي چې د خلکو د احساناتو
قدر او د هغو هغه درناوی هغو ته د احسان په نظر کتل دا هم د ګناه څه دا هم د خیانت څه دا هم پر بل باندې د ظلم څه انسان راګرځي د بې وفایي څه انسان راګرځي د پخوا وخت په زمانه کې په کافرانو کې هم د عادتو دغه ته چې راغلل ابراهیم علیه السلام ته نو پرشتي راغلي وي په شکل کې د انسانانو ابراهیم علیه السلام په ډیر تپاک باندې ولاړی د میلمنو د اکرام لپاره یو ګلګۍ سور کړي او ډیر په هغه ټیم کې چې کوم غوښې وي هغه ورته برابرې کړي چې راغله خو پرشتي خوراک نه کوي د په زړه کې د پټ پټ ورته ګوري په زړه کې بیره ځینې محسوسه کړه انبیا په پټو نه خبر زموږ په دې اوس اخره زمانه کې شاپیریانې ماپیریانې چې په میاشتې په غسل نه کوي او غیر محرم انسانان ورسره او په مردارو کې لاسي په موږ باندې موږ ته هغه شاپیریانې په پټو پوهېدلو والا معلومېږي او پیریان ماماګانه دونه غټ غټ سرونه چې او د یو د لیدلو شیطان د ځانه جوړ کړي موږ ته هغه معلومېږي دا په پټو پوهېږي تا به زوی در پیدا کړي ستا به ورور در پیدا کړي به هر حال مطلب مدا و چې هغو پټه بیره ځینې محسوسه کړله په دې بیره محسوسېدو باندې هغه پرشتي هم پوه شوې هغو به ورته ویل چې تاسو وخورئ ولې خورئ نه ځکه بیره په دې وجې ځین محسوسه سوله چې پخوا وخت کې به څوک د چا کور له ورغلی چې د ضرر په نیت به ورغلي و نو د هغو هغه طعام یې نه خوړ یا نه مکرامي یې نه کول دی نه کول چې دلته دې ډوډۍ هم در باندې وڅټي برته دې ووژني هم ډوډۍ در باندې وڅټي برته دې بیا د خیر سره ظلم هم سره کوي ستا پر سترخان ستا پر ګولم ناستي برته دې بې عزتي کې هم د لاسي په بغلا کې هم د دغه په هر قسم په شروع په فتنو کې بر دغه ستا لپاره شر سي د بې عزتۍ سبب سي دی چې دی نه کول هغه سکان او کافران نن زموږ حال در کم ځای پر رسېدلی دی مسلمانانو نن موږ هغه دوکې چې کوو نن موږ چې حکم یو د بل سره پراډونه کوو دا څه خبرې دي همدارنګه نو دویمه احسان یوسف علیه السلام یاد کړی چې انه ربی احسن مثوای زما بادر په ما احسان کړی دی د احسان بدله خو احسان وي دا نه چې خیانت ورسره وشي درېمې دا ټکي یاد کړی دی د عواقب یادول تذکیر عواقب المعصیه انه لا یفلح الظالمون بشک چې ظالمان نه بریالي کیږي څوک چې ظلم کوي د ظلم انجام خراب الظلم ظلمات یوم القیامه انسان باید دا سوچ وکړي دا فکر وکړي چې د ګناه پایله ذلت دی ناکامي د ظلم کوونکی هیڅکله رښتینی سوکالي او ښه ژوند نشي پیدا کولی ظلم دی ظلم تیاره ده ظلم خرابي ده ظلم تجاوز دی ظلم د الله څخه بغاوت دی او چې دا کائنات ذره ذره ملکیت د الله سره دی او د الله تابع دي ته به چیرته ځې چیرته به تښتې په کومه خوا کې به بیا تا ته خیر نصیب کېږي څنګه نن موږ یو پر بل باندې ظالمان یوسف علیه السلام ویل انه لا یفلح الظالمون رب العزت نه کامیابه کوي ظالمان ظالم به مختوري همدارنګه څلرمې دا کار وکړي یوسف علیه السلام چې له فتنې د ځایه څه له دغه بدو د ځایه څه فرار وکړي الفرار من موقع الفتنه تیښته یې وکړله منډه یې کړله قرآني جمله داسې ده واستبق الباب او دواړو د دروازې په لور رامنډه کړله یوازې په زړه کې د ګناه نه کول بسنه نه کوي چې بس ته ما دعا وکړه زه به کوشش کوم او به زما ارزو ده خدای دې ماته هدایت وکړي او بلکې په عملي طریقه باندې د فتنې له ځایه ځان لرې کول هغه کار پرېښول یوسف علیه السلام د دروازې پر لور رامنډه کړله د یوسف علیه السلام په دغه کار کې زما او ستا لپاره کم درس پروت دی نو مرګ خو غواړې د انبیاو علیه السلام د الله د دوستانو د اولیاو په شکل او ژوند موږ هر یو تېرو د شیطان په شکل نو ولې پنځمه خبره دا ده چې په عاجزۍ سره د الله رب العزت څخه د رښتینې دعا غوښتې ده دعا د صادق دعا د متضرع دعا د یو عاجز او د خاکساره دعا د یو محتاج په شکل قرآن کې الله پاک فرمایي و الا تصریف عني کیدهن او کتل ما څخه د دوی چل ولری نه کې اے الله ما ځین اخلاص نه کې نو څوک می خلاصولی شي انسان په خپل ځان دومره باور کېدل نه دي پکار نه دومره انسان ته دومره طاقت شته چې کوه کې زه ډېر قوي یم او هر څه کولی شم
بلکې تل باید له الله تعالی څخه مرسته انسان وغواړي، کومک وغواړي، امداد وغواړي او دغه رنګه له ګناه څخه د بچاوېدلو د حفاظت د الله پاک وغواړي، د ګناه څخه لرې کېدل د الله پاک وغواړي. دا ټولې خبرې موږ تاسو ته دا راښیي چې د ګناه څخه حفاظت یوازې په ارزو نه کېږي. دغه کارونه چې یوسف علیه السلام کړي ول د الله رب العزت حاضر ناظر د الله لیدل کاتل اول د الله ذکر کول. قال معاذ الله، استحصار د الله رب العزت، د الله صبر. دوم انه ربي احسن مسوایا، چې کوم چا در سره ښه کړي د هغه احسان یادول. انه لا یفلح الظالمون، د ګناهو اخر انجام یادول. واستبق الباب، د فتنې د ځای څخه تېښته ومنډه. والا تصریف عني کیدهن، او دعا د الله پاک څخه غوښتل. دغه ټولې خبرې بیا انسان ځینې ساتل کېږي.